مهم خبرونو سرټکی په ازبکستان کې د اسلامي امارت د سفارت د رسمي چارو پیل د بهرنی چارو وزارت دویم مرستیال وايي عبدالغفار بهر له یو شمېر ډیپلوماټانو سره غیر رسمي ناستې هم کړي دي. د ازبکستان لپاره د افغانستان اسلامي امارت له لوري ټاکل شوی سفیر محترم شیخ عبدالغفار بهر صاحب تاشکند ته رسېدلی دی. د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو سرمنشي پر افغان میرمنو بندیزونه د اندېښنې وړ بللي دي. د امریکا د کانګرس غړو له افغانستان سره د مرستو د ځنډولو غوښتنه کړې. د اسلامي امارت دویم مرستیال وایي هیڅوک د نړیوالو په مرستو کې د مداخلې حق نه لري. بشري مرستې په ټوله معنا دغو توزیع او د دوی تطبیقي بهیر خپلواک ته د دې په چارو کې څوک مداخله نه کوي. او پر لبنان د اسرائیلو د هوایي بریدونو په اړه د غبرګونونو دوام. سلامونه وخت مو په خیر. له یو ټلویزیون څخه د شپې د 8 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د تلې درېیمه او د سپټمبر 24مه نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. بهرنی چارو وزارت وايي په تاشکند کې د اسلامي امارت نوي سفیر په کار پیل کړی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دویم مرستیال ضیا احمد تکل وايي عبدالغفار بهر په ازبکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه په رسمي توګه خپل چارې پیل کړي دي. ښاغلي بهر په تاشکند کې له افغان ډیپلوماټانو سره د کتنې پر مهال د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. په ازبکستان کې د افغانستان سفارت په تاشکند کې د اسلامي امارت د نوي سفیر د ټاکلو خبر ورکړ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ضیا احمد تکل ویلي عبدالغفار بهر په تاشکند کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه رسما کار پیل کړی دی. شیخ عبدالغفار بهر صاحب تاشکند ته رسېدلی دی او تېره ورځ یې په تاشکند کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت چارې ترلاسه کړې دي او لومړنۍ تعارفي ناسته یې ترسره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په تاشکند کې د خپل کار په مراسمو کې ښاغلي بهر په دغه هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو د بشپړې همکارۍ غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې باید په ښه توګه د خپل حکومت او خلکو استازیتوب وکړي. چون نیاز مبرم افغانستان است به ایجاد روابط جهانی، روابط تجارتی، روابط اقتصادی، جلب مساعدت‌های جهانی، خطوط هوایی. در این صورت اگر شرایط جهان را بپذیره، شرایط مشروع خاص مردم افغانستان هم از خصوصا در حیثه حقوق بشر یا در حقوق تعلیم دخترها و کار و اشتغال خانم‌ها، در اون صورت میشه که اکثریت کشورهای جهان یا همه کشورهای جهان روابط دیپلماتیک را ایجاد کنه. که د فبرवरी په میاشت کې ازبکستان د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ډیپلوماټانو ته وسپاره. د سیاسي چارو شنونکي وایي سرپرست حکومت باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو د ټینګولو هڅې وکړي. اما ارتباطات و سعی و تلاش اونا در قسمتی از اینکه توجه ممالک به خود جلب کنه، اعتماد سازی را در بین با وجود بیارن، اینها پیش قدم بودن و ما امیدوار هستم که در آینده با کشورهای دیگه از جهان هم روابط خود برقرار بسازن. په منځنۍ اسیا کې له تاجکستان پرته د سیمې نورو هیوادونو له سرپرست حکومت سره اړیکې ټینګې کړي او د اسلامي امارت ډیپلوماټان یې منلي دي. ایران، پاکستان او چین هم افغان ډیپلوماټیک ماموریتونه اسلامي امارت ته سپارلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر افغان ښځو او نجونو د اسلامي امارت د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړې غونډه کې ټینګار کړی چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو دوام به د افغانستان پرمختګ په وړاندې خنډ سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د دوحې د پروسې د درولو د احتمال په اړه خبرداری ورکړې او پر اسلامي امارت غږ کړی چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي. د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون ترسره شوه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې غونډه کې ویلي دوی په افغانستان کې د ښځو ګډون او ملاتړ ته دوام ورکړي او اسلامي امارت باید پر افغان ښځو او نجونو بندیزونه لرې کړي. نوموړي دغه راز له شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو له تامینولو پرته به اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژندل شي. Without educated women, without women in employment. له لوستو ښځو پرته په دندو کې له ښځو پرته د رهبرۍ په برخه کې او د هیواد د نیمایي نفوس آزادېدو ته د درناوي پرته افغانستان به هیڅکله په نړیوال ډګر کې خپل مقام ته راستون نشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداری ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالو مکلفیتونو په رعایتولو کې د پاتې راتلو له امله د دوحې پروسه له خنډ سره مخ ده. هغه پر افغان حکومت غږ کړی چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. Those who've been participating in our process want to continue. هغه کسان چې په دې پروسه کې ونډه اخلي غواړي چې دوام ورکړي، خو دوی تمه لري چې اسلامي امارت به خپلې نړیوالې ژمنې په ښه نیت پوره کړي. تعامل یوه کلیدي موضوع ده. په همدې حال کې په دې غونډه کې د ایرلاین او سویډن په ګډون ځینو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او ویلي دي چې د ښځو له ملاتړ پرته سوله نشي راتلی. We can't allow Afghanistan to come off the agenda. And we will مونږ باید اجازه ورنکړو چې افغانستان د نړۍ له اجنډا څخه ووځي. مونږ به له تاسو او نړیوالې ټولنې سره کار وکړو چې دې مسئلې ته لومړیتوب ورکړو او د بنسټیزو بدلون راوستلو لپاره د ستراتیژیکو لارو په لټه کې شو. Firmly believe that true peace can only be achieved with the مونږ په کلکه باور لرو چې رښتینې سوله یوازې د ښځو په مساوي ګډون سره ترلاسه کېدای شي. د ښځو له حقونو څخه ملاتړ او د سولې په بهیر کې د هغوی فعاله برخه اخیستنه سره تړاو لري. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبابا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي و چې نړیوال بندیزونه په افغانستان کې د حکومتولۍ وضعیت پیچلی کړی او دغه هیواد یې له نړیوالې ټولنې جلا کړی. د افغانستان اسلامي امارت تل ویلي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه په هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د امریکا د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو یوې ډلې نوې لایحه چمتو کړې چې له افغانستان سره د مالي مرستو د بندولو غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د اسلامي امارت دویم مرستیال وایي چې د مرستو ویش په بشپړه توګه شفاف دی او هیڅوک د نړیوالو په مرستو کې د مداخلې حق نه لري. د امریکا د اساسو په مجلس کې ځینې جمهوریت غوښتونکي د یوې نوې لایحې په جوړولو بوخت دي چې له افغانستان سره د اسلامي امارت د مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو له امله له افغانستان سره د مالي مرستو د بندولو غوښتنه کوي. جوش بریچن چې د دې لایحې او لیکوالانو څخه یو دی فاکس نیوز ته ویلي چې د دې لایحې موخه دا ده چې افغانستان ته د متحده ایالاتو مالیات نور په غیر مسؤلانه ډول ونه کارول شي. د بایدن د ادارې پر وخت له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو افغانستان اسلامي امارت ته وسپاره. دا مهال اسلامي امارت زموږ د مالیه ورکوونکو ډالرو څخه ګټه اخلي. اوس غواړو د دې لایحې په وسیله ډاډ ترلاسه کړو چې نور اسلامي امارت زموږ له مالیې څخه نامسؤلانه ګټه ونه کړي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې افغانانو ته د امریکا یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو لخوا بشري مرستې ورکول کیږي او هیڅوک حق نه لري چې له افغانستانه د مرستې قطع کړي. بشري مرستې په ټوله معنا دغه توزیع او د تطبیقي بهیر خپلواک ته د په چارو کې څوک مداخله نه کوي. د افغانستان اسلامي امارت د عادلانه او شفاف ویش او توزیع له بهیر څخه نظارت کوي او دغه مرستو د ویش د بهیر د امنیت ساتلو لپاره خپل مسؤلیت ترسره کوي. ځینې اقتصادي کارپوهان هم د امریکا د مرستو کمیدل له افغانستان سره ستر خیانت بولي او د اقتصادي بحران لامل یې ګڼي. بنان در شرایط موجود نظام حاکم باید از یک سری رویکردها استفاده کرده باشه مبنی بر تسریع فرایند کمک های خارجی به مردم افغانستان و میتونه تا جایی قدرت خرید مردم بلند ببره و در نوع خود به پیکر اقتصاد اثر مثبت داشته باشه. نو د افغانستان اسلامي امارت ته هم په کار د چې په دغه برخه کې دغه نهادو ته ډاډ ورکړي ترڅو دوی وکولای شي د امریکا کانګرس ته قناعت ورکړي چې په دغه شرایطو کې دغه کومکونه په افغان باندې او افغانانو باندې ونه درېږي. په ورته وخت کې د سیاسي
چارو کارپوهان وایي چې د امریکا د مرستو په بندېدو په هیواد کې د نشه یي توکو کښت او د تروریزم واکمني حاکمه شي. گر کمک‌های امریکا به افغانستان قطع شود، طبیعی است که کشت مواد مخدر، رشد تروریسم، فقر، بیکاری دامنگیر مردم افغانستان میشه. پس امریکایی ها قبل از اینکه کمک های خود قطع بکنن در این موارد فکر بکنن. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر کموالي نیوکه کړې ده. افغان حکومتونه تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې د مسکو له ناستې څخه ښه ګټه پورته کړي. کارپوهان زیاتوي چې د اسلامي امارت چارواکي باید په دغه ناستو کې د سیمې هیوادونه وهڅوي چې له اسلامي امارت سره بشپړه همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي د روسیې په بلنه به د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه د مسکو په اومه مشورتي غونډه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان استازیتوب کوي. د سیمې د څه باندې لسو هیوادونو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سیاسي چارو شنونکی وایي د تیر حکومت او د اسلامي امارت چارواکو د مسکو په غونډه کې څو ځلې له ګډون سره نه دی توانېدلی چې د افغانستان لپاره ورنه سمه ګټه پورته کړي. د سینه چې تیرو غونډو په شان بې نتیجې باید اسلامي امارت هلته اخلاقي او لازمي فرض دی او د مسؤلیت هم دی د لس هیوادو چې دا د سیمې او د ګاونډ هیوادونه دي چې دوی اسلامي امارت هلته په رسمیت وپېژني. له بل خوا د هیواد ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د داسې غونډو جوړېدل د دوی پر ژوند هیڅ اغیزه نه لري او یوازې سمبولیکه بڼه لري. در طول تاریخ در مجموع نشست‌های در بیرون از کشور شده در افغانستان نتیجه مثبت در قوا نداشته. امیدوارم که این نتیجه این نشست مسکو یک نتیجه مثبتی در قوا داشته باشه. خواستم همه چی است که مثلا همه امارت اسلامی کمی کارمار برای زنان یکم یک زمینه بسازه دیگه همی اولادای ما از مطب منده بسواد همیاره در مطب برای مزیو واز کنه مطب بخونه. امیر خان متقي په دې غونډه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې تل یې د سیمې د هیوادونو د اندېښنو په اړه ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. په مسکو پارلمنټ کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده او د بهرنیو چارو د وزیر له لورې بلنه منل سوې هم ده. نو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په مسکو پارلمنټ کې د ناستې په تکل روسیې ته روان سي. د مسکو په شپږم پړاو غونډه کې چې تیر کال ترسره شوه ګډونوالو په یوه اعلامیه کې له اسلامي امارت څخه غوښتي چې دا ټول شموله حکومتوالۍ بنسټونه پیاوړي کړي، له ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي او بشري حقونو ته د زیاته پاملرنه وکړي. دا یادونې وړ ده چې دغه غونډه د مسکو په نوښت له 2018 کال راهیسې هر کال د افغانستان د سیاسي مسلې د حل په موخه ترسره کیږي. د بلخ والي محمد یوسف وفا د ترکمنستان له جنرال قنصل او د ترکمنستان د نفت او غازو د اتحادیې له مشر سره کتلي. په دې کتنه کې د ټاپي پروژې افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا په وارداتو د اورګاډي پټلۍ د اقتصادي پیاوړتیا او د هیواد سوداګرو ته د اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه خبرې شوې دي. تېره ورځ د بلخ والي محمد یوسف وفا په دې ولایت کې د ترکمنستان له قونسل جنرال بازار بایوف او د هیواد د تیلو او غازو د ټولنې له مشر سره کتلي دي. د بلخ والي په یوې خبرپاڼې کې ویلي په دې کتنه کې د ټایپي پروژې افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا پر وارداتو د اورګاډي پټلۍ اقتصادي پیاوړتیا او د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبرې شوې دي. ما به دنبال روابط خوب دیپلماتیک و اقتصادی با تمام کشورهای همسایه هستیم. د بلخ والي زیاته کړې چې د هیواد په سرحدي سیمو کې د صادراتي او وارداتي توکو د معیاري کولو د خوراکي توکو او تیلو د کیفیت د معلومولو په موخه لابراتورونه په کار پیل کړی دی. تسهیلات لازم برای تاجرای افغانستان و ترکمنستان که برای تبادل کالاها بین دو کشور بسیار یک اقدام نیک و پسندیده و برای رشد اقتصادی و برای بهبود وضعیت سیاسی هم میتونه که تاثیرات مثبت داشته باشه.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو په دې باور دي چې له ترکمنستان سره د سوداګریزو اړیکو دوام به دغه هیواد اقتصادي ودې لامل شي. ترکمنستان یکی از شرکای استراتژیک اقتصادی افغانستان عنوان میشه. برخلاف بیشتر مراودات تجارتی و اقتصادی ما با ترکمنستان بیشتر میشه. به اون پیمانه افغانستان کمک میکنه تا به اون نقش اساسی خود از لحاظ ژئوپلیتیک ایفا بکنه که میتونه من حیث پل اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه عمل بکنه. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ټاپي پروژه د چارو پیل په هرات ښار کې د دوړو هیوادونو د چارواکو په ګډون پرانستل شو چې موخه یې د غازو لیږدول د ریل پټلۍ او نوري فایبر شبکې پراختیا ښودل شوې ده. د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی چې په ایران کې به افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. د سازمان ویلي چې په ایران کې میشت افغان ماشومانو ته چې له زده کړو بې برخې دي د زده کړو زمینه برابروي. په همدې حال کې په ایران کې یو افغان کډوال وایي چې په هغه هېواد کې د افغان کډوال لپاره د زده کړې شرایط ستونزمن شوي دي. په ایران کې د تعلیمي کال د لومړۍ میاشتې له رارسېدو او د تعلیمي کال له پیل سره سم د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی چې په ایران کې به د افغان کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ماشومان ژوند کوي. د ناروې د کډوالو شورا د نورو مؤسسو په مرسته په ایران کې له زده کړو بې برخې افغان ماشومانو لپاره ټولګي جوړوي. په همدې حال کې په ایران کې یو افغان کډوال د ناروې د مهاجرت شورا پریکړه په هغه هیواد کې د افغان مهاجرو ماشومانو لپاره یو ستره مرسته ګڼي. شورای مهاجرین نروژ تصمیم اخیری که برای آموزش و پرورش اطفال مهاجرین گرفتن یک تصمیم درست و یک تصمیم عاقلانه است که ما استقبال میکنیم. د ناروې د مهاجرینو شورا ټینګار کړی چې د افغان ماشومان لپاره به روزنیز کورسونه جوړ کړي چې په هغو کې د هغو ماشومانو په ګډون چې په ښوونځیو کې نشي شاملېدلی تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی هم د خپلو ایراني همزولو ترڅنګ با کیفیته زده کړو ته لاسرسی لري. له بل خوا په ایران کې یو افغان کډوال وایي چې اوس هیڅ زده کوونکی نشي کولی چې په ایراني ښوونځي کې نوم لیکنه وکړي. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در رسانه‌ها دیده میشه که مدارس قطعاً اعلان کردن که هیچ دانش آموز مهاجری را برای ثبت نام در این مدارس قبول نمی‌کنند. په جرمني کې یو افغان کډوال وایي چې په وروستیو کلونو کې افغانان له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. عده‌ای از مردم که پول کمتری دارند در ایران، پاکستان یا ترکیه مهاجر شدند. تعدادی هم به سمت اروپا آمدن که باز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. متاسفانه شرایط افغانستان بی تاثیر نیست. شرایط واقعا دشواری است. د ناروې د کډوالو شورا دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو ډیر ماشومان په دولتي ښوونځیو کې نه قبلېږي او لږ شمېر یې خصوصي ښوونځیو ته لاسرسی لري. برېښنا شرکت له ایراني پانګوالو سره د دې شرکت له اجرایوي رئیس عبدالباري عمر د لیدنې خبر ورکړی. دغه شرکت په وینا ایراني پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا هم ښودلې ده. د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي د دغه شرکت اجرایوي رئیس له ایراني پانګوالو سره د برېښنا د تولید د زیاتوالي لپاره د ډیجیټل سیستمونو د رامنځته کولو په هدف خبرې اترې کړې دي. خو تاجکستاني رسنیو ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته د 2.8 میلیونه ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې ده. تیره ورځ موږ په عمومي اجرایوي ریاست کې یو شمیر د ایراني پانګوالو قربانه وو چې د دوی سره مو د برېښنا په برخه کې پر ټولو موضوعاتو بحث وکړئ، هر اړخیز بحث مو وکړئ. دوی ته موږ د برېښنا عمومي اجرایوي رئیس مختلفې پروژې پیشنهاد کړلې چې د هغه څخه ډیجیټلایزیشن سیستم د برېښنا په برخه کې شامل دی، د برېښنا د سبسټیشنونو تجهیزاتو د دې د ظرفیت لوړونې موضوعات شامل وله. همدارنګه ایراني پانګوالو د دغه شرکت د مشرتابه له ژمنو او ملاتړ څخه مننه وکړه او د برېښنا تولید ته یې خپل چمتوالی اعلان کړ. این امر باعث میشه تا از یک طرف
افغانستان به همه شهروندان خش برق توزیع کند، چی در روستاها و چی در شهرها. عایدات از این رهگذر وارد خزانه دولت شود و در قسمت تأمین بودجه ملی خودکفا شود و همچنان با صادرات برق از افغانستان به سایر کشورهایی که نیازمند به برق است مانند ایران و بعضی کشورهای مثل عراق سهم خود در قسمت صادرات برق در تجارت بین الملل ایفا کنه. په همدې حال کې تاجکستاني رسنیو ویلي چې سږکال افغانستان ته د برېښنا صادرات د تیر کال په پرتله کم وو. ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو شمیر 1650 تنو ته رسېدلی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف اوس سولې ته نږدې سوی او باید جګړه ودرول سي. په دې اړه نور حال په دې خبري کڅوړه کې. پر لبنان د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. لبناني چارواکي وایي په دې ډله کې 58 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پاوز پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو له هوایي بریدونو مخکې دي له خپلو مینو ووځي. په همدې حال کې د اسرائیلو بریدونو په وړاندې د حزب الله بریدونه نن پیل شول چې اسرائیلو له 1300 زیات توغندي او بې پیلوټ الوتکې له منځه وړي او د لبنان په جنوب کې لسګونه مخه په نښه کړي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خپل وینا په ترڅ کې ویلي چې اسرائیل غواړي منځني ختیځ یوې خونړۍ جګړې ته کش کړي. دغه راز د فرانسې بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ ناستې ترسره کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې بیړنۍ ناسته باید په روانه اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ویلي دي چې اوس مهال کیف تر ډیره سولې او د جګړې پای ته نږدې شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا په قاطع ګامونو سره کېدای شي د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه پای چټک کړي. د دې سره سم نوموړي له واشنګټن او نورو ملګرو وغوښتل چې د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه خپل ملاتړ زیات کړي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې د جګړې پای خبره کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ د سولې خبرې اترې له دې وړاندې له پایلو پرته پای ته رسېدلې دي. دا تر دې د وروستي او مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان.